خو اوس یوټیوب یو بل آسمانی غضب را پیدا کړی. هغه آسمانی غضب د ریوز کانټینټ. نو ریوز کانټینټ څه ته وایي؟ السلام علیکم لیدونکو، هیله ده چې ټول به ښه روغ جوړ تکړه تازه اوسئ. ریوز کانټینټ باندې به خبره کوم. په تېره ویډیو کې ما تاسو سره وعده کړې وه چې د ریوز کانټینټ په اړه باندې به خبره کوو چې دا ریوز ده کومه بله. ځینې ملګرو سوال هم کړی چې په ریوز پوه نه شو. مخکې به په یوټیوب کې یوازې مشکل د کاپي رایټ و، یعنې دغه خلکو دپاره چې نشي کولی خپل کانټینټ جوړ کړي، خپلې ویډیوګانې جوړې کړي، یو خپل کانسپټ راوړي، نو هغوی به د کریټیو کامنز یا د نورو خلکو ویډیوګانې راغستلې فری کاپي رایټ چې ورسره لیکل شوی یا بل څه هغه ویډیوګانې به راغستلې او په خپل چینل کې به یې اچولې، نو که کلیم به پرې رانغی کاپي رایټ یا سټرایک، نو د هغوی نه به یې ګټه اخیستله او خپل چینل به یې پرې چلو. خو اوس یوټیوب یو بل آسمانی غضب را پیدا کړی. هغه آسمانی غضب د ریوز کانټینټ. نو ریوز کانټینټ څه ته وایي؟ اصل کې یو ویډیو چې یو ځل په یوټیوب باندې یوز شوي، استعمال شوي، یو چا اپلوډ کړي او هغه دوباره بل څوک اپلوډ کړي، نو که په هغې باندې کاپي رایټ کلیم هم رانشي، سټرایک خو پرېږده، ایون که کلیم هم پرې رانشي، بیا هم چې د ستاسو چینل نه منیټایز کېږي. زما خپل چینل په مارچ کې منیټایز شوی، خو چې کله ما اپلای وکړه نو ما ته وویل چې ستا چینل کې ریوز کانټینټ دی. دغه ایمیل تاسو تفصیلي ولولئ. په دې کې ما ته ښکاره وایان لیکلي دي چې بدبختانه ستا په چینل کې موږ داسې کانټینټ پیدا کړو چې هغه دوباره یوز شوی دی یا ریوز شوی دی او ستا د منیټایزیشن لپاره اپلای چې دا ریجیکټ کېږي. بیا درته لاندې شرایط هم لیکلي دي چې ته باید اوس څه وکړې چې د ریوز نه ووځي. خپل ټول کانټینټ باید چیک کړې، هغه ویډیوګانې ډیلیټ کړي چې پردۍ وي. نو زما په یوټیوب چینل کې پردۍ ویډیوګانې نه وې، اصلا داسې وه چې زما خپلې ویډیوګانې وې، خو ما یو ځل په بل چینل کې اپلوډ کړې وې او د هغې نه مې هغه ویډیوګانې ډیلیټ کړې او په دې چینل یعنې عزیز زهاره کې مې اپلوډ کړې. نو په دومره پوینټ باندې چې دی زما چینل 4 میاشتې په ریوز کې پروت و او 4 میاشتې بعد هغه نه د ریوز کانټینټ کلیم لرې شو، زما چینل مانیټایز شو. حال دا چې ما هغه ویډیوګانې چې په دې چینل کې واچول هغه مې دا بل نه ډیلیټ کړي، یعنې په عزیز الله کاروان کې چې کوم ناولونه پراته وو هغه چینل نه ما ناولونه ډیلیټ کړه او دلته مې اپلوډ کړه، خو بیا هم پرې ریوز کانټینټ راغی. او یو بله ویډیو وه ما چې دی په ملي تلویزیون کې او په عرضو کې چې کوم کارونه کړي د هغې ما یو هایلایټ ریل جوړ کړی و، دا زما د ټولو مستندونو او راپورونو او ویډیوګانو او کومې د ټلویزیون شوګانې چې وي د هغه ټول نه ما کلیپونه راغستي او یو هایلایټ ریل مې ترېنه جوړ کړی و، یعنې زما د مسلکي ژوند هغه جلکیانې پکې وي. نو په هغې وجه باندې په دې باندې ریوز کانټینټ راغلی. ما هغه ویډیو ډیلیټ کړه او اوس وخت نه په چینل باندې واپس کار وکړو، نو زما چینل چې د ریوز نه ووتو. تاسو دا وګورئ چې زما ته ایمیل راغی او راته وویل چې تاسې د یوټیوب سره اوس پارټنران استئ. نو ریوز کانټینټ یوازې د ویډیوز د وجه نه راځي، اوس ستاسې ټایټل، ټیګز، ډسکرپشن دا هم چیک کېږي. که ستاسو په چینل باندې چېرته ریوز کانټینټ وي او تاسو هیڅ یوه ویډیو دوباره نه اپلوډ کړي، نو تاسو باید مجبوراً د ویډیو ټایټل وګورئ چې دا مثلا د بل چا ویډیو نه هم ډایرکټ ټایټل یې راغستې اچولی دی، د بل چا ویډیو نه هم ټیګز راغستې اچولی دی، ډسکرپشن د ټولو ویډیوګانو یو شان دی، ټیګز د ټولو ویډیوګانو یو شان دي. نو په دې خاطر باندې هم چې دی ستاسو په ویډیو باندې ریوز ایشو راتللی شي او دا ریوز د کاپي رایټ نه بیخي یو جدا څیز دی. یعنې کاپي رایټ هغه څیز ته وایي چې د بل چا تاسې راغستی یو اپلوډ کړی وي او هغه په تاسې باندې کلیم وکړي یا تاسې باندې مثلا د سټرایک دپاره اپلای وکړي چې دا ویډیو باید ډیلیټ شي، نو هغه چې دی یو جدا خبره ده. او ریوز کانټینټ ایون تاسې خپل کانټینټ خپله ویډیو که بار خپلوډ کړئ، یعنې یوه ویډیو ده همدغه ویډیو چې ما اوس جوړه کړه، که دا زه یو ځل اپلوډ کړم او بیا یې اپلوډ کړم او بیا یې ډیلیټ کړم بیا یې اپلوډ کړم، نو دا هم په ریوز کې راځي چې یو کانټینټ ته بیا استعمال کړی دی. نو ریوز کانټینټ نه د ځان بچ کول همدغه لاره ده چې تاسې خپل ټایټل، ډسکرپشن، ټیګز او ویډیوګانې چیک کړئ چې کومې ویډیوګانې مو بیا استعمالي کړي هغه ویډیو لرې کړئ، خپل ټایټل یې وګورئ، که ټولې ټایټل مو یو شان وي نو هغه ټایټل یې چینج کړئ، خپل ډسکرپشن وګورئ، که په ټولو ویډیوګانو کې یو شان وي هغه ډسکرپشن لرې کړئ او ټیګز د ویډیوګانو وګورئ چې ټیګز خو پکې یو شان نه دي.
نو هیله ده چې تاسې به د ریوز په دې مشکل باندې پوه شوي یاست. نو د ریوز کانټنټ نه ځان لرې وساتئ ځکه دا د کاپي رایټ نه سخت دی. کاپي رایټ معلوم چې ستا به کومو ویډیوګانو باندې کلیم دی هغه به ډیلیټ کړي، یا چې مثلا کوم سټرایک راغلی هغه اتوماتیک ډیلیټ کېږي ستا چینل نه. نو ریوز کانټنټ کې زړه تنګي دا چې ستا ته پته هم نه لګي چې په دې کې اوس کومه ویډیو ریوز شوې ده، کومه ویډیو زه باید ایډیټ کړم، کومه ویډیو باید زه ډیلیټ کړم، او بیا هم ستاسو چینل چې دی د منیټایز نه وځي او یا نه منیټایز کېږي. هیله ده چې نننۍ ویډیو برته ګټوره تمامه شوي. کوم ویډیو خوښه شوي چینل سبسکرایب کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې په لوی الله سپارم. د خدای په امان.